بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه تاسو ته دا دغه ښیم زه چې ویجوال سټوډیو کوډ استعمالوم د هغې ډیولپمنټ انوایرمنټ کې چې ما کوم ایکسټنشنز انسټال کړي هغه به درته ښیم. که فرض که تاسو انټرسټډ یا ویجوال سټوډیو کوډ یوز کول غواړئ نو کوم ایزي ایکسټنشنز دي او هغه کار اسانوي زما او زری کوي هغه ایکسټنشنز به زه به کې لږ ایکسپلور کړم. او که فرض که تاسو آلریډي یو بل کوډ ایډیټر یوز کوئ نو هغه هم ښه دی. او په سٹارټ کې د لرنینګ لپاره مطلب که تاسو وایئ چې موږ د ټیګز نیم او دا په یاد زده کړو لکه دغه نه ده چې تاسو ډایرکټ ویجوال سټوډیو کوډ یوز کړئ ځکه چې په دې کې به تاسو ته سجیشنز او دا ټول ډایرکټ ښایي. نو چې په بل کوډ کې لږ شانتي پریکټس هم وکړئ پوره دا بیا په دې ته سویچ شئ نو دا به ښایي. زه ویجوال سټوډیو کوډ استعمالوم چې په کروم کې ګوګل کې یا هر یو سرچ انجن کې تاسو وی ایس کوډ سرچ کړئ یو ویجوال سټوډیو کوډ دی او بل دی ویجوال سټوډیو. په دې کې کنفیوز کیږم مې فرض کا ویجوال سټوډیو 2019 زه سرچ کوم په ویجوال سټوډیو او ویجوال سټوډیو کوډ کې دا فرق دی چې دا یو ډیر هیوی سافټویر دی او دا ویجوال سټوډیو چې کمی د دې سره به دغه ایری لکه دا 2019 2012 2008 لکه دې هغې سره به ایری او زه چې د دې کوم لوګو کلر چې دی هغه هم پینک دی دا یو دی سپر پر غونډه کې دی او دا یو ویجوال سټوډیو چې دی د دې لوګو دغه شان ده. چې دې یو ویب سایټ ته راشئ code.visualstudio.com د دې ځای کې نه په ډاونلوډس کې تاسو ته خو بای ډیفالټ باندې تاسو دغه به ډیټیکټ کړئ اپریټینګ سیسټم هغه یو به راغستی وینډوز والا به تاسو ته ډیفالټ ښایي. د دې ځای نه هم سټیبل ورژن ډاونلوډ کولی شئ یا چې لږ په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ د دې پیج ته به راشئ سپیسیفاید یو ورژن ډاونلوډ کولی شئ. چې دا ډاونلوډ کړئ د دې ځای نه بیا د انسټالیشن سمپل دی خو دلته کې ما تاسو ته پکې یو سټپ خو هغه خدمات په دې بلاګ باندې میلاو شو. هغه سټپ دا دی اولنی سټپ خو سمپل دی چې ډاونلوډ به یې کړئ او ایکزي فایل به رن کړئ بیا به ایکسپټ د آرګومنټ د اګریمنټ ووایي براوزر به سلیکټ کړئ که شارټکټ دغه جوړوئ to continue next to you دا به دې شارټکټ دغه کې په سٹارټ مینیو کې ښه بیا دا یو کم وینډوز چې دا اپشن چې راشي ټیک دا به چیک کړئ ټول د دې فایده به دا راشي تاسو چې دا ټول اپشنز چیک کړئ لکه دلته کې دا وایي چې ایډ open with code action to windows explorer دا ډایرکټري ته هم ایډ کړئ window explorer directory context menu نو په دې کې بیا دا فایده وشي بس چې دغه مې د خول چې دا به کې چیک کړئ دا به په اپشنز کې په 3rd 4th نمبر باندې راشي او بس بیا به یې سمپلی انسټال کړئ او رن به یې کړئ. د دې فایده به دی تاسو فرض کې یو فولډر ته وینډوز کې لاړ شئ یو فولډر ته زیاتر یوزرز چې هغه وینډوز یوز کوي نو رایټ کلیک کوئ په هغه فولډر کې دلته کې به تاسو ته اپشن بیا راځي چې اوپن وذ ویجوال سټوډیو کوډ چې تاسو په هغې باندې کلیک کوئ دلته کې چې اوس څنګه دا یو ویجوال سټوډیو کوډ وینډوز کې ما یو فولډر کولاو کړی دی دا ما یو فولډر کولاو کړی دی نو د هغه فولډر کې چې څونه کانټینټ هغه مطلب بیا په اسانه منیج کیږي او د دې ځای نه بیا فایلز کریټ کیږي فولډرز کریټ کیږي فایل ډیلیټ کیږي هم رینیم کیږي هم نو مطلب بیا تاسو ته لپاره چینجز لپاره ضروري نه چې تاسو بیا راځئ او دلته کې فایل کریټ کوئ او ډیلیټ کوئ نو دلته کې چې کوم فایلز موجود دي هغه ماته دلته کې هم شو کوي ټیک. بیا به ویجوال سټوډیو کوډ زه کولاو کوم زه به د دې ځای نه کولاو کوم ټرمینل چې ویجوال سټوډیو کوډ تاسو کولاو کوئ که فرض که هغه ځای نه یو چې هغه اپشن دا چیک کړی و کوم چې ما تاسو ته مخکې وښول بیا چې رایټ کلیک کوئ نو اوپن ان ټرمینل چې ووایئ نو په یو خاص فولډر کې بیا دغه کولاولی شئ د هغې ټول فایل ځان ته پریویو کولی شئ. دا اوس ما په دې فولډر کې کولاو خو که فرض که تاسو د هغه ځای نه دغه نه یې کړی
آپشن نه سلیکټ کړی چې اوپن وذ هغه مطلب دا وینډوز ایکسپلورر مینیو ته نه اډ کړم دلته کې چې راشي فایل باندې کلیک کړئ او اوپن فولډر اول به زه یو فولډر جوړ کوم دلته فرض کړه ټیسټینګ فرض کړه زم چې ټیسټ پروجیکټ ما سٹارټ کو او زم چې دا زوس کولاوم په ویجوال سټوډیو کوډ کې نو چې په فایل باندې کلیک کوم او اوپن فولډر وهم او دغه کوډ ته راشم دا ټیسټ پروجیکټ دا فولډر ما سلیکټ کو یا په دې کې دنه یا دا فولډر چې سلیکټ کوم بهر نه هم بیا اوکے کوم نو اوس هغه ټیسټ پروجیکټ دلته کولاو شو نو اوس بجای د دې چې زه دلته کې یو فایل کریټ کوم دی فولډر کې دلته زه دلته کې فایلز خپل کریټ کولای شم لکه نیو فایل زه فرض کې HTML فایل جوړوم index.html نو index.html فایل جوړ شو زه CSS فایل جوړوم د دې ځای نه جوړولی شم styles اول به یو فولډر جوړ کو فرض که زه فولډر جوړوم زه دې له کوم چې assets دې ځای نه فولډر جوړ شو دې فولډر ته اوس مطلب دا ما دلته بهر کلیک کړی نو دا کوم ټول فولډر چې دی ټیسټ پروجیکټ فایل په دې فولډر کې جوړیږي ټیسټ پروجیکټ کې بیا به یو سپیسیفیک فولډر سلیکټ کوم اوس چې زه کوم فایل جوړ کوم style.css دا په دې assets فولډر کې دننه جوړ شو دلته کې زه فرض کې بل فولډر جوړوم fonts په دې کې فرض کړه فایل جوړ کوم style2.css دا زه دې ځای نه دې ته کاپي کولی شم چې دې فولډر نه یې راولم دې ته یې کاپي کوم سمپلی پې کلیک کوئ او بیا به د کلیک بټن سره چې ونیسئ او کوم ځای ته یې ډریګ کوئ هغه فولډر ته به دې دغه شي موف شي اوس دې ځای نه دلته کاپي شو دې ځای نه کاپي کولی هم شم رینیم ډیلیټ فایل لوکیشن هم کولی شم هر څه دې ځای نه کولی شم اوکې بیا په دغه کې یو ایکسټنشن راځي ایمیټ ورته وایي ویجوال سټوډیو کوډ کې بلټ ان راځي ایمیټ کار دی چې مونږ چې څونه کوډ دی هغه په شارټ کوډز باندې پریزنټ کولی شو دې کې بیا تاسو خپل کوډز هم جوړولی شئ سیټینګ ته چې د ایکسټنشن لاړ شئ نو خپل کوډ پکې هم جوړولی شئ چې تاسو یو کیریکټر یا څه نمبر آف لیټرز ټایپ کړئ او هغه یو خاص سپیسیفیک اف لاین اف کوډ چې هغه تاسو ته ډسپلی کی لکه چې زه دا ساين ټایپ کم دا دی بای ډیفالت سیټینګ دی چې دا ټایپ کم او انټر کم نو دې مالا د HTML5 دغه چې دی کم بیسیک سټرکچر چې دی هغه ماته کولاو کی اوکې دلته کې ما یو دغه یوز کوم Alt Z ورډ ریپ دلته کې زاس یو پی ټیګ واخلم او دې کې زه سب ټیکسټ ولیکم بیا دا اوس دا دلته کې ما لارم ولیکو LOR صرف کنه او لکه مونږ چې زیاتره اکثر کې ویب ډیولپمنٹ کوو یا ویب سایټ جوړو نو په هغې کې دغه دی چې مونږ ایکچوال کانټینټ ډېر کم یوز کوو لکه یو فرض کړه مونږ ټیمپلیټ یوز کوو او د هغې لپاره کانټینټ کاپي کولو لپاره یو ځای ته ځو بل ځای ته ځو کانټینټ کاپي کولو لپاره نو چې دلته کې LOR ولیکو ما صرف LOR ولیکو نو دا یې ماته په سجیشن کې راغستو چې په دې باندې زه انټر کم نو دا الریډي یو پیراګراف دلته کې انټر کو اوس دا پیراګراف چې دا ټول هغه سر ته وتی دی که زه غواړم چې دا ورډز د ریپ شي مطلب د دې ځای پورې څون چې سکرین یې اقام دی دلته کې پسې ښکته نور شو شي دلته کې چې زه ویو ته راشم ریپ ورډ به دلته کې آپشن یو ټوګل ورډ ریپ او دلته کې شارټکټ کې ماته ښیي چې Alt Z نو که زه دغه ځای نه هم کولی شم یا په ماوس باندې کم دغه چې ما دلته کې ښیي Alt+Z بټن نو Alt بټن مې ونیوله او د هغې سره مې زیډ ووهو نو دا هغه شانتې ریپ شو که زه یم چې دی دوباره بیا د هغه دغه نه وځي ریپ فارم نه وځي او واپس دې ماته په یو لاین کې شو شي نو Alt Z چې بیا ووهم نو هغه شان به شو شي بیا Alt بټن مې ونیولو او زیډ مې ورسره ووهو نو بیا هغه کولاو شو دا د ورډ ریپ دپاره شو بیا ایمیټ ایمیټ ایکسټنشن دی کې بای ډیفالت انسټال راځي خو که فرض که تاسو پسې بیا نور ایډوانس ځئ او ایکسپلور کول غواړئ نور ایکسټنشن نو هغه هم کتی شئ
بیا فرض که تاسو پی ټیګ لیکئ پیراګراف ټیګ نو لکه داسې دغه ته حاجت نشته چې دغه شانتې اوپننګ او کلوزنګ نو د اسانۍ لپاره صرف چې یو پی ولیکئ دلته کې تاسو د سجیشنز کې دا دی راواغستو چې انټر کې نو د یو پی ټیګ کولاو کو بیا هیډینګز ټیګ څونه هیډینګز ټیګ شو لکه فرض که H1 زه لیکم دا دی ټول هیډینګز ټیګ ما ته کولاو کو او چې فرض که زه ورډ ولیکم او زه یم چې د دې سره کم دغه دي کم شارټکټ کیز لکه د دې سره سجیشنز لکه ما دلته کې H ولیکو سجیشنز ښایي که دا سجیشنز زه دغه کول غواړم د سجیشنز دی له بیا راځو نیټ سلو دی ټایم کې کار نه کوي کیبورډ راړو اوکې اوس کم ایکسټنشنز چې ما انسټال کړي دي نو هغه درته دغه کوم فرض که زه دلته کې H1 ټایپ کم او دی ما انټر کو ټیک شوه دا H1 که فرض که دا یو طرف ته دا ټیګ زه ایډیټ کوم مطلب که دې ټیګ یو سایډ زه ایډیټ کوم نو دې بل سایډ به په خپله اټومیټیکلی د دې سره ایډیټ کېږي نو دې دپاره چې مې کوم ایکسټنشن انسټال کړی تاسو چې ایکسټنشن انسټالوئ دې سایډ ته دا آپشن دی او دغه چې دی شارټکټ کې دی کنټرول شفټ ایکس کنټرول شفټ ایکس چې ووایي نو ایکسټنشن به کولاو شي یا په دې باندې کلیک کې ایکسټنشن به کولاو شي دې ځای تاسو بیا ایکسټنشن سرچ کوئ اوس ما چې کوم ایکسټنشنز انسټال کړي دي داسې خو په دې کې ډېر شی خو چې کم ستاسو د کار ایکسټنشنز به هغه به کې دا دي یو دا دی آټو کلوز ټیګ او دا د یو اتر کړی دی جنحان دی که څه نوم دی آټو کلوز ټیګ یو دا ایکسټنشن دی مطلب د دې دغه دا دی کار د دې کار دا دی چې کم ټیګ چې زه اوپننګ کولاو کم نو کلوزنګ ټیګ بیا د هغې سره په خپله جوړېږي فرض که دا ما یو ټیګ ولیکو دس ایز ولیکم بي چې دا زه کلوز کم نو یې سره کلوزنګ ټیګ په خپله راځي بیا دویم دی آټو رینیم آټو رینیم خو ما تاسو دلته کې وویل آټو رینیم ټیګ چې یو سایډ والا زه رینیم کوم نو بل سایډ یې په خپله رینیم کېږي د هغې لپاره دی دا آټو رینیم ټیګ بیا بل ټیګ زه دلته کې استعمالوم هغه دی آټو سیو آټو سیو فایده دی لکه په مخه کنټرول ایس ته یا دلته کې فایل او سیو ته ضرورت نه خو فرض که تاسو ټیکسټ ولیکو څه ټیکسټ یو ټایپ کو کوډ کې چینجز یې وکړو او تاسو وینډوز چینج کړئ یا ټیپ چینج کړئ که زه دې ټیپ ته راغلم دا چینج شو دلته کې دې سره اول ډاټ و مطلب سیو شوی نه و خو چې کله مې ټیپ چینج کو یا زه دلته کې وینډو چینج کړم بل وینډوز ته راشم نو دا کم دغه چې دی دا به آټو سیو کېږي نو دا دی دا یو ایکسټنشن دی آټو سیو آن وینډو چینج او د دې دا یو کس جوړ کړی دی ډیولپر یې دا دی پبلیشر چې کوم دی د پبلیشر نیم یې دا دی دا د ایکسټنشن نوم دی او د دې بیا مطلب تاسو سیټینګ هم کولی شئ لکه چې ایکسټنشن انسټال کړئ د هېڅ نه هغه بیا ډیسیبل کولی هم شئ که هغه څه مسله کوي د څه وخت لپاره یې ډیسیبل کولی هم شئ د دې ځای نه یې ان انسټال کولی هم شئ او سیټینګ باندې چې کلیک کړئ د دې سیټینګ دلته کې به تاسو ته لاندې آپشن ښایي چې دې سیټینګ کوم ځای کې دي زیات ترجیح دلته کې لاندې کوم آپشن سي دلته کې ګایډنس کې د هغې آپشن ورکړی خو دلته کې اوس دا به ډیفالټ دغه شی که دا تاسو بیا چینج کوئ چې سیټینګ ته لاړ شئ دلته په سیټینګ کې دلته کې بیا دغه چې سرچ کوئ تاسو ته کیدای شي میلاو شي او چینجز پکې وکړئ آټو سیو دا د اوس فایل آټو سیو آپشن ماته راغی دلته کې زه دغه کولی شم چې په څه باندې به آټو سیو کېږي اوس دلته کې آن فوکس چینج دی آن فوکس چینج مطلب دا زه اوس په دې فایل باندې یم زما فوکس په دې فایل دی که زه فوکس چینج کوم د دې فایل نه نو په خپله باندې به دا چینج چې دی که نه دا به سیو شي بیا دلته کې آن وینډو چینج مطلب که زه ټیب چینج کوم دا ټیبز دي نو ټیبز د لاسه به نه سیو کېږي خو چې کله وینډوز چینج کوم مطلب دا بله وینډو راغله نو هغه هله به سیو شي یا به کې دلته کې آپشن دی افټر ډیلی
اس ټایم ورته ته وی چې دونه ټایم پس دې اتوماتیکلی سیو کو بیا په تاسو ډیپند کوي چې څنګه ورلا دغه کو بیا افټر ډیلی کو ورته کې ټایم هم ورکول شي چې دونه ټایم پس دې سیو کوي دا ایکسټنشن شو بیا پسې دا ایکسټنشن د بوټ سټریپ ته او فونټ آسم 4 او د دې کم پبلشر چې دا غي دا ده بوټ سټریپ او فونټ آسم 4 کدل کې دا د دې هغه دغه خي کم فارمیټینګ او څنګه چې کار کوي هغه خي مطلب چې د بوټ سټریپ تاسو یوز کول غواړئ په خپل کوډ کې نو هغه د ایکسټنشن سره په اسانه یوز کیږي لکه زه بوټس یو کانټینر کلاس چې زه واخلم کانټینر ما ولیکو نو دا د بوټ سټریپ کوم کلاسونه چې دي هغه ما ته راوغستل دا د بوټ سټریپ مختلف کلاسونه دي چې ما کلیک کړو ما ته شو کو خو دې ایکسټنشن ته لا ضرورت نشته ځکه چې موږ بوټ سټریپ ته لا نه وتلی دا بیا وروسته ایکسپلور کوو بیا د دې سره کې فونټ آسم 4 هم دی فونټ آسم آیکانز چې کومه هغه لپاره فونټ آسم یوز کیږي نو هغه هم دلته کې پدې شو کیږي لکه اف ا اس ما ولیکول ته یا اف ا نو کوم آیکانز چې دي دا هغه ټوله لایبرری ما ته وسخی یا زه به کله کې یو آیکان سرچ کوم ټریش آیکان ما سرچ کوم ما ته دلته کې خو یا دلته کې سرچ کوم ایرو نو ایرو سرکل او کوم آیکانز چې یا زړه فرض کا اډ کوم د میل آیکان چې میل مور کو ما ته مختلف راوای غستل مایکروفون موبایل ګلاس کم چې د ورډز ریلیټډ ورته ښکارېدو اوکې بیا بل ایکسټنشن بوټ سټریپ وی فور سنیپټس دې ته ضرورت لا نشته کې انسټالول غواړئ بیا براوزر پریویو ما انسټال کړی خو د دې پریویو دونه ښه نه ده فرض کړه تاسو ایچ ټی ایم ایل فایل ولیکو دلته کې اوپن پریویو بای سایډ دغه کې نو دې بل کې تاسو سایډ خي خو په دې کې چې کوم سی اس اس ته سی اس اس صحیح نه خي بیک ګراوند کلر دغه نه کې نو دا دونه فائدہ مند نه دي د دې په بدله کې به وروسته الټرنیټ کې بل ایکسټنشن یا هغه به ګورو ښه اوس که زه سی اس اس ته راشم دا کلر هایلایټ چې کوم ایکسټنشن دی دلته کې دا کلر هایلایټ ایکسټنشن دی او دا د پبلشر نیم دی دلته کې په دې پکچر کې هم تاسو لیدای شئ چې مطلب کم کلر چې موږ اپلای کو نو دا هغه شانتي دغه خي فرض کړه دلته کې باډي ټارګټ کم او دلته کې زه کلر ولیکم یو کلر ما ولیکو نو دی به داسې کار وکړي چې د هغه کلر چې کم بیک ګراوند دی هغه بیک ګراوند هم ټول هغه شان کی اوس پته نه چې دا ایکسټنشن ما ډیسیبل کړی چې ولې خو دا چې دی دا به بیک ګراوند لغه کې هغه شانتي کی ټول به د دې بیک ګراوند هغه شان کلر راشي په دې ایکسټنشن یا کې دې شي اوس دلته کې دا ماته نشو کوي یا به دا په آپشنز کې ډیسیبل کړي خو څه چینجز ما کړی وړي کې او یا کې دې شي ایکسټنشن د سوچ کار پرې خو دی ها بل دا یو دی contextual duplicate نه دی د دې کار صحیح فرض کدا یو لاین دی اکثر کې کوډ چیزه کوم نو فرض کدا یو پیراګراف دی دا زه ویم چې دوباره دلته کې کاپی شي او پیسټ شي نو جنرال کار چې بزه کوم دی به اول سره دې ځکه نه رائټ کلیک باندې کاپی کوم یا به کنټرول سی وهم چې کاپی شي یا به کې لاندې زه انټر کوم بدل کې بیا رائټ کلیک کوم بیا به پیسټ بٹن وهم یا کنټرول پیسټ کوم دلته یا به کیبورډ کې کنټرول وی وهم نو چې دی او هم دی به پیری دغه شي لکه یو پیر به پیسټ شي خو د لپاره بل آسان کې د ډوپلیکیټ فرض کدا پیراګراف ما سلیکټ کو او زوس دلته کې او هم یو لاین ور سره سلیکټ کوم دا هم چې انټر راشي نیو لاین کې شي دلته زوس کنټرول ډی او هم دا کوم دغه چې دی دلته کې راغی نیو لاین کې پیسټ شو اوس د دې لپاره ما دا ایکسټنشن یوز کړی دا ایکسټنشن می انسټال کوی با بیا بل کې دا منیج چې دی په دې کلیک کړئ په دې کې بل کې آپشنز دي کیبورډ شارټکټ چې وای او دلته کې به خپل کمانډ چې دی ډوپلیکیټ کوډ دا یو چې وای نو دلته کې کی بایندینګ دی لماوس دلته کې شارټکټ کی ور کړی کنټرول ډی کې دې شي دی کې اول بل راشي ځکه کې ماته کنټرول کې ډی اول دا آپشن خای
او دا مطلب تاسو کنټرول ډي باندې هم دغه کولای شئ چې کنټرول ډي باندې صرف کوم یا بل شارټ کټ کی ولا تاسو ورکوئ نو چې په دې کلیک کوئ دلته کې فرض کړئ سره یو کی باندې کوم کنټرول سی چې ما کنټرول سی وهو دلته کې ماته چې 16 ایگزیسټینګ کمانډ زه به ځان داسې کی سلیکټ کوم چې په هغې باندې بل څه کار نه لکه کنټرول شفټ ای ما سلیکټ کو نو په دې هم یو کمانډ دی کنټرول شفټ جی مې سلیکټ کو کنټرول شفټ جی کنټرول شفټ جی په دې هم یو کمانډ دی کنټرول شفټ آر کنټرول شفټ آر نو په دې هم کمانډ دی که فرض که زه یو کی سلیکټ کم لکه فرض که کنټرول شفټ کیو ما سلیکټ کو او ما ته چې په دې ایگزیسټینګ یو بل کمانډ هم دی نو چې په دغه یو کمانډ کلیک کوي اول به دا کار وکړي چې دا کمانډ به ایډیټ کوي دې له بل څه کی ورکوي او بیا به راشي دلته کې هغه زوړ دغه ته واپس هغه ډوپلیکیټ کوډ چې په دې باندې کلیک کوي نو بیا هغه کی به مطلب د بل سره د بل سره به باندې نه او دلته کې بیا تاسو هغه اډ کولای شئ نو دلته کې ما الریډي دغه اډ کړي بیا پسې بل پکې لایو سرور اوکې دا لایو سرور هم ډیر د کار ایکسټنشن دی دا هم چې انسټال کړئ نو فایده به درله درکړي ښه پوره لایو سرور دا ایکسټنشن دی او دی یو دا د دې هغه دی پبلیشر دی چې زه یو خپل کوډ ته راشم دا زما یو پروجیکټ دی ما کولاو کړی دی اوکې دلته کې د ما ته آپشن نه ښایي لایو اوکې چې دا لایو سرور تاسو انسټال کړئ دې سره زه دا سټایل شیټ هم لینک کړم ما ته دلته کې په دې کې د سوچې نه لایو سرور نه ښایي خو که زه دا خپل بل دغه کولاو کوم پروجیکټ دلته کې چې کوم کولاو دی چې زه یو پروجیکټ کولاو کوم دغه لایو سرور ایکسټنشن انسټال کړم نو دلته کې بیا ما ته یو آپشن ښایي چې کلیک ټو رن لایو سرور ټیک ده او یا دلته کې زه په سیټینګ کې وګورم کیدای شي دی ما ته میلاو شي چې دا آپشن ورنه ټیک ده ما ته دلته کې اوس آپشن شو خو اول ځل راته نه شو کو نو که فرض که دا لایو سرور ایکسټنشن تاسو انسټال کو او تاسو ته اول ځل آپشن نه خو نو داسې کار به وکړئ چې دلته کې د دې شارټ کټ کیز هم شته مطلب تاسو ته به دا چې کم ایکسټنشن انسټالوئ نو د دې دلته کې بیا دا کم ډیټیلز چې دي دا ګورئ نو پوهیږئ به چې په دې کې څه وایي په دې ډاکومنټ کې ما رایټ کلیک کو نو دلته کې ما ته آپشن ښایي اوپن وذ لایو سرور یا سټاپ لایو سرور چې زه اوپن وذ لایو سرور ووهم دا ډاکومنټ چې کوم دی دی اوس کولاو شو دې ټیکسټ کلر وایټ دی اوکې دلته کې ما دې ته سی ایس ایس اپلای کړی نو اوس د دې لایو سرور فایده دا وشوه که فرض که دا زه لږ مینیمایز کړم دلته کې چې زه په کوډ کې څه چینجز کوم د دې فایل په ایچ ټي ایم ایل کې یا سی ایس ایس کې او دا هلته سیو کېږي نو دا دی د دې ځای نه فرض که دا ټیکسټ زه لرې کړم څه چینجز کوم او دلته کې دا سیو کېږي نو هغه کې به دا چینجز چې دي اټومیټیکلی راځي نو د دې فایده به ماته څه وشي زه دلته کې چینجز وکړم په کوډ کې دلته کې ما آټو سیو ایکسټنشن انسټال کړی دی نو سیو کولو ته ضرورت نشته سمپلی چې وینډوز چینج کړم وینډو چې چینج کېږي بل ټیپ ته موږ ځو که دلته کې دا هغه لوډ شوی دا نه دی لوډ شوی دا اوکې نو فایده به دا چې مطلب تاسو دلته کې څه چینجز وکړئ او دلته کې اوس سیو کولو ته ضرورت هم نشته کنټرول ایس ته هم ضرورت نشته خو چې څنګه وینډو چینج کوي په خپله نو دی به آټو سیو شي دلته هغه به هلته آټو سیو شي او دا به دلته کې آټو ریفریش شي نو دلته کې په مخه پیج ریفریش کولو ته هم ضرورت نشته او دلته کې په مخه سیو کولو ته هم ضرورت نشته دا آټو سیو ایکسټنشن شو بیا پسې
paste and indent. اوکې دا یو کوډ چې دی هم ښه دی پیسټ اینډ انډنټ. اکثر کې مونږ فرض که کوډ دا د یو ځای نه کاپي کړو او بل ځای پیسټ کوو نو هغه مسله وکړي چې د هغې فارمیټینګ وران شي. نو چې دا یو ایکسټنشن انسټال کړي او د دې ډیټیل تاسو دلته کې وګورئ نو دی چې دی هغه ایکسټنشن به کوم کوډ چې مونږ پیسټ کړو نو هغه په فارمیټډ فارم کې پیسټ شي. پریټیر بیا دا یو بل ایکسټنشن دی پریټیر کوډ فارمیټر. د دې کار د دې فرض کړه دلته کې سی ایس ایس لیکم نه کوټې فرض کړه کلاس ما واغستو او هغې کې ما څه دغه ولیکو دلته کې ما فرض کړه دا سیمی کولون پرېښودو او دلته کې ما دې له سپیس سیوا ورکړو دلته کې ما یو بل هم داسې ولیکو هغې له مې ورکړو چې ویت فرض که دې ته ما څه ویلیو ولیکله ټیک شوه او اوس دا زه سیو کړم نو په سیو باندې دا اټو فارمیټ شي دلته کې دې ته هغه یو سیمی کولون میسینګ ورته هم ایډ کړو او دا ښکلی په یو دغه کې فارمیټ کړو که فرض که دا زه داسې دغه کم دا شاته دی دا زه سیو کړم نو هم فارمیټډ شو صحیح آی تھنک چې بلکل خو ما پکې سپیس دلته کې سیوا دغه کړی یو نه سیو بل او دا زه سیو کړم نو د سیو کولو سره به دی آټو فارمیټډ شي. دلته کې دا ایکسټنشن هم ماته ښیي چې پریټیر ایکسټنشن چې دلته کې اکټیو دی او دا کار کوي نو د پریټیر ایکسټنشن دا کار دی. بیا هم په دې کې تاسو چینجز کولی شئ چې دی به ایکسټنشن په کوم کوډ چې دی هغه په څه باندې برابروي لکه کنټرول شفټ پی کمانډ چې تاسو وایي دی به کوډ په فارمیټډ فارم کې کړي. زه دا ما چېرته کې په دغې نه دی ټرای کړی په دې کنټرول شفټ پی کنټرول شفټ ما په د کمانډ باندې چېرته نه دی ټرای کړی زه یې ډایرکټ کوم نو چې ما په سیف باندې دغه کړی دی چې کله سیو شي نو یې په خپله هغه کوډ فارمیټډ کړي. دا خو تیم اوشن نیکسټ دا مې دې ته دغه انسټال کړی دی تاسو دا کوم تیم چې باید ډیفالټ نظر راځي مطلب د دې کوم فارمیټینګ لکه ټیکسټ کلر او دا به کې چینج کولی شي دې کې مختلف دغه اویلیبل دي لکه دا چینج شو یو کلر شو بل کلر شو دا تیمز چینج کولو دپاره دی. بس دغه ایکسټنشنز مې انسټال کړي. بیا ما شارټکټ کیز له راتلمه شارټکټ کیز کم ایمیټ کوډ چې د هغې باندې به شارټکټ څنګه لیکئ چې تاسو وایي یو دغه دې کولاو شي ډیو او څه کلاس نوم ول ورکول غواړئ فرض که زه کلاس ورکوم مای ډیو لکه زه داسې کار کوم چې یو ډیو جوړوم هغې له کلاس نیم ورکوم مای ډیو نو د دونه اوږد کار په ځای باندې په اسانه باندې هم دا جوړېږي لکه ډیو ډاټ ډیو چې ورسره ونه لیکي او ډایرکټ ډاټ مای ډیو کلاس ولیکي نو دی به یو الیمنټ جوړ کړي HTML او بای ډیفالټ باندې به دی ډیو الیمنټ جوړوي که فرض کا زه دلته کې یو کلاس اپلای کوم او زه یم چې A ته دې دا کلاس اپلای شي مای ډیو کوم کلاس چې دی A ټیګ ته اپلای شي نو اول به ته A ولیکم A ډاټ مای ډیو او چې دا زه انټر کړم نو دا به دغه شانتې فارمیټډ فارم کې ماته یو A ټیګ راکړي. اوکې دغه شانتې د دې بیا ډېر شی شارټکټ کیز دي که تاسو دا هم غواړئ چې کوم د دې چې شارټکټ کیز دي لکه فرض که په دې کې زه یو لیست جوړوم په شارټکټ طریقه باندې ان آرډر لیست چې کوم موږ په مینیو کې جوړ کړی فرض که زه په دې کې یو ان آرډر لیست جوړوم او نو هغه به زه داسې جوړوم ما سیمپل یو څو لاین ټایپ کړو دلته کې ماته یو ان آرډر لیست راغی په هغې کې دننه LI هم رالو په هغې کې دننه A ټیګ هم راغی او په هغې کې دننه بیا کوم دغې چې دي دا هم رالو نو سیم د دې دغه شان ډېر شي ایکسټنشنز دي خو دا یوه ویډیو چې دا به اوږدېږي نوره نو که تاسو انټرسټډ یا وایئ چې ایکسټنشنز چې هم کم دي د هغې راته هم دغه وکړه چې کم ایکسټنشنز شارټکټ دي او په شارټکټ کیز باندې به موږ دا لیکو نو هغه به درته هم بیا په بل دغه کې وکړم که تاسو انټرسټډ یې نه والو